دا چې یو څوک ستاسو سره بد رویه وکړي یا پر تاسو نارې ووهي یا هم خفه سي یا هم تاسو بلاک کړي، په هماغه دقیقه پر دا شخص اړوند بد فکر مه کوئ. لکه څه رقم چې د چهرې د انسانانو فرق لري، دغه رقم د انسانانو د ژوند مشکلات هم فرق لري. هر انسان یو جلا گذشته لري او د انسانانو گذشته د دې سبب کیږي چې هغوی په بعضې مواردو کې خشنه رویه وکړي، خو کیدای سي دا انسان په نورو مواردو کې ډېر ښه انسان واوسېږي. هېڅ وخت د انسانانو څخه ژر مه خفه کېږئ. کوشش وکړئ خپل د درک قوه قوي کړئ او د انسانانو حالات درک کړئ او بیا فکر وکړئ چې دا څه رقم یو کس دی. په دنیا کې ښه او بد انسان نسته، ټوله انسانان یو رقم دي. بعضې انسانان د بعضو مشکلاتو له وجې ستاسو سره بدرفتاري یا هم بد چلند وکړي. دا په دې معنا نه ده چې هغه بد سو، یعنې په دنیا کې نه بد انسان سته نه داسې انسان سته چې هغه مکمل ښه بلکې موږ ټول انسانان نورمال ژوند لرو، نورمال انسانان یو، کله خفه یو، کله خواشین یو، کله جدي، کله سټرس لرو. دا حالات باید تاسو د انسانانو دا کړئ او خپل د درک قوه ډېره کړئ او ډېر ژر د خلکو سره مه خفه کېږئ، ځکه چې په دا دنیا کې هغه انسانان چې ژر خفه کېږي د مشکلاتو سره مخ کېږي او ژوند ورته سخت کېږي.